وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ورور پوښتنه کړې ده، وای ایمان راوړل په انبیاء باندې ضروری ده، حالانکه په ایمان مجمل او مفصل کې لفظ د رسول یا رسول ذکر ده او انبیاء یا نبی پکې ذکر نه ده. محترمه، د رسول داسې یو جامع لفظ دی چې په دې کې نبی په خپل داخل ده، خو لیکن په دې نبی کې رسول داخل نه دی. نو په دې وجه قرآن کریم کې یا په احادیثو کې یا چې کوم موږ تاسو ایمان مجمل او مفصل وایو، نو په دې کې رسول ذکر دی. نو په دې لفظ کې یا په دې کلمه کې ټول انبیاء کرام شامل دي، یوم تینا بار نه دی. نو ایمان راوړل په انبیاء او پر رسولانو باندې دا ضروری دی. دا جدا مسله ده چې نور انبیاء کرام باندې زمونږ ایمان اجمالی ده او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې زمونږ او تاسو ایمان تفصیلی ده. اجمال او تفصیل مطلب دا دی چې هغه موږ منو چې په خپل وخت کې پیغمبرانو، صاحب شریعت پیغمبرانو، صاحب کتاب پیغمبرانو، او خو لیکن هغه وخت سره چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی، نو د دوی چې کوم شریعتونه او دا ټول منسوخ شول. د انبیاء په صفت باندې موږ منو، خو لیکن د هغې شریعت په موږ او تاسو باندې کوم لازمي او یا الزامي نه ده. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم شریعت دی، نو دا په موږ او تاسو باندې لازم ده. یعنی موږ باید د شریعت جميع احکام باندې ایمان راوړو. دا ایمان تفصیلی شو. السلام علیکم ورحمت الله.